اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر څه مخکې ټولو د قدر وړ زده کړیالانو خصوصا د ښوونې او روزنې پوهنځي د بیولوژي څانګې د نباتي پرکټیک د مضمون تعقیبوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست. د رخصتیو او ژمي د شپې ورځې به په خیر در باندې تیریږي. د انلاین درسونو د لړۍ په دوام سره موږ او تاسو تیر درس 15مه تجربه د یو مشیمه او دوه مشیمه نباتاتو پیژندنه او دوی پرتله ویلې وه چې هغه 5م درس اوس شپږم درس دی. په پیاز کې د ریښو د بیلابیلو برخو مطالعه او د هغې اړوند تجربې موادو او کړنلارو پیژندل او مشاهده کول یې دي. هیله مند یم له دې درس سره سره ټول درسونه را سره تر پایه تعقیب کړئ. د تجربې د ترسره کولو لپاره د اړتیا وړ مواد عبارت دي له د پیاز ریښې، تیره چاړه، شیشه یي سلایډونه، کور سلایډونه، مایکروسکوپ، همدارنګه د میتایلین بلو په نامه یوه شین رنګه مادې ته هم اړتیا لیدل کیږي تر څو همدا تجربه ورباندې سرته ورسوو. د تجربې د ترسره کولو کړنلاره په دې ډول سره ده چې مخکې د تجربې ترسره کولو څخه 3 یا 4 ورځې مخکې تاسو باید یوه غوټه پیاز د اوبو په یوه بیکر کې داسې کښېږدئ چې د پیاز د ریښو برخه د اوبو سره په تماس کې وي. یعنې 3-4 ورځې مخکې باید تاسو دا کار وکړئ. وروسته له 3 یا 4 ورځو څخه د پیاز ریښې وده کوي. کله چې تاسو دا په اوبو کې کښېږدئ هغه خپله وده کوي. له نیمایي څخه تر 1 سانتي متر پورې ریښې له پیاز څخه رابیلوو. د پرسې په وسیله باندې د ریښو څخه د اوږدو یوه نرۍ مقطع داسې برابروو چې د ریښې د څوکې برخه هم ورسره وي. نه یعنې دا موږ تاسو ګورو دا د پیاز یوه ریښه موږ تاسو فرض کولی سو دا باید داسې بیله سي چې دغه د پای برخه یې هم ورسره وي. په سلایډ باندې یو څاڅکی اوبه اچوو او د ریښې مقطع ورباندې داسې ږدو چې قطع شي. یعنې دا مقطع داسې ورباندې ږدو چې په هغې باندې قطع سي خو یو په بل باندې روانه وړي. کور سلایډ وروسته ورباندې ږدو او لږ فشار ورکوو تر څو د اوبو هغه ډومبکیانې یا غوټیانې چې کومې دي هغه ورڅخه ووځي. تیار کړل شوی سلایډ د مایکروسکوپ په سټیج باندې ږدو. لومړی یې په کوچنۍ او بیا یې په لویه قوه مطالعه کوو. د ریښو بېلابېلې برخې چې د ریښو سرپوش یعنې روټ کیپ د ودې سیمه د اوږدېدو سیمه په ډاګه لیدل کېږي. تجربه کوونکي دې هغه رسم کړي چې ویني یې. یعنې کله چې موږ او تاسو هماغه تجربه سرته ورسوو دغه سلایډ کور سلایډ یعنې سلایډ د مطالعې لپاره برابر کړو. وروسته به موږ او تاسو تر مایکروسکوپ لاندې د ریښې بعض جوړښتونه ووینو. یعنې په ریښې کې به موږ او تاسو د مایکروسکوپ لاندې مختلفې برخې ووینو چې له هغې څخه لومړی دا روټ کیپ دی. روټ کیپ د ریښې هغه برخه ده کوم چې د ریښې په سر کې شتون لري. دنده یې د ریښې نفوذ په خاوره کې او همدارنګه د هغې ساتنه ده. یعنې ریښه لاندې بیول کېږي د همدغه په وسیله باندې. روټ افیکس د ریښې څوکه ده. دا د ریښې څوکه روټ افیکس ورته ویل کېږي. انډوډرمیس یعنې داخلي طبقه د ریښې او دغه بله یې بیا په ژیړ رنګ چې لیدل کېږي د اپیډرمیس یعنې د اپیډرمیس سربیرنه طبقه ده. همداسې په دې کې پرو کامبیوم
کامبیوم چې یو ډول نسج دی په ریښې کې شتون لري، نه پروکامبیوم دی همدغه، یعنې دا تر کامبیوم څخه مخکې یو برخه ده. همدلته په ریښې کې موږ تاسو د فلویم انساج وینو. د فلویم انساج چې په منځنۍ برخه کې د ریښې لیدل کېږي په ژړ شکل سره، دا د فلویم نسج دی. همداسې زایلم کوم چې د دوی په څنګونو کې په ژړ شکل سره په نسبتا نري شکل سره ښودل کېږي، دا زایلم انساج دی. په ریښو کې هم زایلم انساج شته او هم فلویم انساج شته، ځکه د زایلم انساج په وسیله باندې خو منرالي مواد اخیستل کېږي، بیا د نبات ټولو برخو ته لیږدول کېږي. اما فلویم بیا له پاڼې څخه چې کوم مواد راوړل کېږي، کله چې هلته کند جوړ سي، بیا د همدغه فلویم په وسیله باندې راوړل کېږي. همداسې دا سربېرنه طبقه عبارت له کارټکس څخه او دننه ته موږ تاسو میډولا ویلی سو. همداسې دلته ایریا آف ایلانګیشن، دا د ریښو د حجراتو د اوږدېدو برخه ده، یعنې د اوږدېدو ساحه. یعنې لومړی په همدې ساحه کې دلته لومړی حجروي ویش صورت نیسي. حجروي ویش صورت نیسي، حجرات ډیریږي. کله چې حجرات ډیر سي، وروسته د ایریا آف ایلانګیشن برخې ته راځي، نه یعنې دلته حجرات اوږدېږي، اوږدېدو شکل اختیاروي. کله چې اوږده سي، بیا ایریا آف ډیفرنشیشن ته دوی چیش کېږي اوړي، یعنې دلته دوی خاص کېږي. خاص کېږي په دې معنا سره کله چې ویش صورت ونیسي، اوږده سي، بالاخره دوی خپلو دندو ته خاص کېږي، یعنې پخېږي. او هر یوې مثال په زایلم و، روټ هیر و، فلویم و، کارټکس و، پروکامبیوم مختلف برخو باندې دوی ویشل کېږي. همداسې موږ تاسو یې په همدغه شکل کې هم مشاهده کولی سو. د ریښې مختلفې برخې چې همدغې برخې ته یې موږ تاسو ریژن آف سیل ډیویژن وایي، یعنې د حجروي ویش ساحه. په همدغه ساحه کې حجروي ویش صورت نیسي، ځکه صورت نیسي چې دلته اپیکل میریسټم، یعنې د څوکې وده کوونکی نسج په دې کې شتون لري، چې روټکیف دغه سر ته بیا د روټکیف ریژن، یعنې د ریښې د خولۍ ساحه ویل کېږي. کله چې په همدې برخه کې حجروي ویش صورت ونیسي، وروسته ریژن آف ایلانګیشن، دا بیا د اوږدېدو ساحه ده، یعنې په دې کې د حجرات څه کېږي، د اوږدېدو مرحلې ته ځي. وروسته بیا د ریژن آف مچوریشن، یعنې د پخېدو مرحلې ته ځي. دلته بیا د حجراتو چې کوم ویش کړی و، وروسته اوږده سوي و، دا پخېږي. دلته یعنې ریژن آف مچوریشن هم ورته ویل کېږي، او ریژن یا ایریا آف ډیفرنشیشن هم ورته ویل کېږي. دلته نو حجرات پخه سوي وي، دواړه دورې چې کومې ورته لازمي وي د ویش د ډېرېدو همدارنګه د اوږدېدو، وروسته بیا پخېږي. کله چې پاخه سي، هر یوې خپلې دندې اجرا کوي او خپلې دندې پر مخ وړي. یعنې دا د ریښې بېلابېلې برخې کله چې موږ تاسو ته مایکروسکوپ لاندې وګورو، په دوی کې به دا برخې مشاهده کېږي. لا توجه مو یوه نړۍ مننه. نو که چېرته کومه پوښتنه لرئ، کولی سئ چې راته پرېږدئ. نو د دې لپاره چې موږ تاسو ښه ورباندې پوه سو، یوه ویډیو د ریښې د اناټومي په هکله باندې ګورو. یعنې دا یو مشمع او د مشمع نباتاتو د ریښې. یعنې د یو نبات پرمختګ کې ریښې مهم رول لري. ریښه کوم چې د منرالي موادو د جذب دنده نبات ته په غاړه لري. په ریښې کې مختلف طبقې شتون لري. اپیډرمیس طبقه دا هغه ساتونکې برخه ده د ریښې چې ریښه له بهرنیو محرکات څخه ساتي. پرینکایما سیل په دې کې شتون لري. روټ هیر د ریښې وریښتان دي چې دوی په جانبي برخو کې شتون لري او د موادو په جذب کې مهم رول لري. یعنې منرالونه او اوبه
د همدغو روټهیر د لارې څخه جذبیږي بیا د ریښې و ټیپ ته ځي. The epidermis of roots is devoid of the cuticle covering and the minute pores known as the stomata. The layer present next to the epidermis is the cortex. په اپیډرمیس کې کارټکس شتون لري Between the epidermis and the endodermis کوم چې د اپیډرمیس او انډرمیس ترمنځ شتون لري. called parenchymatous cells. Unlike in dicot roots, the cortex of monocot roots is composed of thick-walled parenchymatous cells. The main function of the cortex is storage of food in the form د کارټکس اصلي دنده دا ده چې مواد په همدې کې ذخیره سي، as the یعنی مواد دلته راځي په همدې کې ذخیره کیږي. intercellular spaces to support دوی چې دی د حجراتو ترمنځ خلاوې شتون لري، دې ته انډوډرمیس ویل کیږي، یعنی د کارټکس څخه وروسته انډوډرمیس ویل پرته ده. cortex and the pericycle, د پریسایکل او کارټکس ترمنځ انډوډرمیس شتون لري. made up of lignin and suberin. د لیګنین او سیفرین مواد څخه جوړ شوی دی. These form the Casparian strip. کاسپرمن سټریپ هم په همدغه ساحه کې شتون لري. Casparian strip prevents leakage or diffusion of nutrients into the د موادو په انتشار هم داخلېدو کښې مهم رول لري. vascular bundles, وروسته واسکولر بنډلونه شتون لري. زایلم او فلویم انساج دي. alternate pattern. دا په دوه مشمنه بطاطو کې دي. په مونوکوټس کې بیا په داسې شکل سره شتون لري. په تېر درس کې موږ تاسو ویلي وو، Arrangement. The dicot یعنی په غیر منظم شکل سره وي. is by the presence of conjunctive tissue between the xylem کنجنکټیو ټیشو هم په دوی کې شتون لري، کوم چې زایلم او فلویم سره وصلوي. that forms the cambium and helps in the secondary growth of the plant. The xylem in roots is exarch. This implies that the protoxylem lies towards the periphery پروټوزایلم برخه هم په دوی کې شتون لري، کوم چې میټازایلم ده او وروسته مرکزي برخه یې له زایلم څخه عبارت ده، یعنی لومړی پروټوزایلم، میټازایلم، بالاخره زایلم شتون لري. forms later. In this module you have learned a transverse section of a dicot root reveals an epidermis. که چیرته کوم پوښتنه لرئ کولی سئ چې راته پرېږدئ تر راتلونکي اووم درس پورې. ښه وخت او ښې چارې. خدای مو مل شه.